ټوله دنیا او آخرت څنګه مثال لري. الله تعالی وی د دې دنیا د ژوند مثال هسې لوبې او لهوه ده او دغه متاع الغرور د سړی دوکه کوي. لکه کنکي هلکان چې کوټې جوړې کړي او بیا وروسته په لغتې ووایي بیرته یې ړنګې کړي. ټولې دنیا حقیقت داسې شی ده. اصل زندگی خو زندگی د آخرت ده او د آخرت کې بیا د جنت زندگی. په جنت کې 21 ځای چې دا 2 قدمه په ځایږي د کوچینې ځای تر ټولې دنیا او د ټولې دنیا او ماپیهانه بهتر ده. خو دا چې پیدا کیږي دا په طاعت پیدا کیږي. نو د طاعت یو سهار چې په جهاد کې، یو سهار چې په د مدرسه کې تیر کې خدا په سبیل الله ده، دا تر ټولې دنیا او ماپیها بهتر ده. ځکه په دا یو ساعت چې تا دلته تیر کو په دغه باندې الله راضي شو، دغه په عوض کې جنت ترکي. دا نه چې جنت ته داخل شي تر ټولې دنیا او ماپیها بهتر ده. دا زندگی قدر خدای پاک دې راوپېژني، یعنی الله تعالی دې راوپېژني. خو دغه شي ته چې سړی لږ متوجه شي دغه ځای کې به لږ قدم کې سوکه کوو ګورو به. دا ما مطلب حس دا ده چې دا بحثونه در وګورئ. آینده هم ټول ژوند باید سړی چې اصلاح کیږي د اصلاح لار صحبت د نیکو خلکو او مطالعه د مناقبو د آخرت د امورو، چې سړی د آخرت نه غافل نه وي بیا د انسان اصلاح راځي. او کنه انسان په غفلت کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې څنګه زندگی کوه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي پیغمبر علیه السلام د ما په ولې باندې خپل لاس مبارک راکېښی او راته ویلې چې کن فی دنیا کانک غریبا، په دنیا کې داسې زندگی کوه لکه یو مسافر چې د یوه ځای نه بل ځای ته ځي. د آبادیو جوړولو فکرونه یې نه وي، مارکیټونه نه جوړوي، خو یې چې هلته مسافر یم د یوه ورځ یا 2 ورځې دپاره راغلی یم. تر دغه نه ترقیب سي کوي نه تر مسافر هم ور یو خاطر شه او عابر سبیل لکه راهروی. وای مسافر چې په یو ځای کې واړی د 2-3 شپو دپاره هم یو څه بندوبست کوي، خیمه ویي، ځکه اواري چې 2-3 شپو اواري. او عابر سبیل چې څوک په لارې روان وي چې ستړی شي د یوې ونې بیخته کیني دا 1 ساعت دپاره چې دمه کوي د دغه دپاره نه خیمه ویي نه ازوغو لرګي راټولوي نه د نورو شیانو بندوبست کوي. په دنیا کې داسې شه لکه مسافر، بلکې تر مسافر نه هم چې عین دا روان حالي وي عابر سبیل داسې شه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به ویلې نصیحت کې ګوره چې شپه در باندې راغله په صحت او فراغت کې د سبا انتظار مه کوه، او چې سهار دې کو بیا د بیګا انتظار مه کوه. بیګا ته به څه خورم، بیګا ته به څه کېږي، سهار ته به څه خورم، دا انتظار مه کوه. او د خپل صحت نه د مرض دپاره سرمایه واخله، د حیات نه د موت دپاره. دا بیا اوس عجب نقصه ده. د صحت نه د مرض دپاره څه سرمایه جوړه که. موږ دکانداران د دنیا خلک وینو د ژمي دپاره ذخیره په اوړي کوي، په ګرمۍ کې کوي. د ګرمۍ دپاره په ژمي کې هر څه سیزنو ته ځان برابروي. نن چې جوړ یې په 2 رکعته نفل چې کوي 4 وکه کېدی شي سبا ته زه مریض شم، بیا به مې په وس نه وي. د صحت نه ګټه د مرض دپاره د مرض د شپو فکر کوه او صحت کې لږ حس زیادت وکړه چې بیا به په مرض کې نه وي. او د ژوند نه ګټه واخله مخکې تر مرګ نه چې وروسته مرم د مرګ نه بعد خو بیا یو څه نشم کولی. نن خدای پاک ژوند راکړی، په دا ژوند کې باید زه الله راضي کړم، یو څه امید د آخرت باید د موږ سره موجود وي.